په تیر لیکچر کې مونږ په شي کار کړو په ویب سټ ډیزاین هم کار کړو خیر هغه کې خو کار کوو خو راځو یو شی ډیسکس کوو چې هغه د مونږ سره لینک هاپر لینک ډیر ضروري شی تاسو چې یو ویب سټ نه بل ویب سټ ته ځئ نو تاسو چې استعمالوي هاپر لینک استعمالوي یعنی په ورډ کې تاسو چې کله ډیفالټ یو پیج نه بل پیج ته یا یو پروګرام نه غواړئ چې بل پروګرام ته جمپ شي نو مطلب دا لپاره شي استعمالوي هاپر لینک همدارنګه د یو ویب سټ د غم دارول دي چې مطلب کلیک بکې بل پیج ته وځي زه راځم هاپر لینک اول HTML بیسیک سنټیکس ورکوم دلته لیکم چې فرست پیج اف ویب سټ کنټرول اس کوم ځای کې سیف کوم ای کې HTML کلاس او دلته سنوم سره د هاپر لینک ډاټ HTML صحیح ده نو زه اوس راځم هغه فایل اکسس کوم ای ډرایو HTML کلاس او په دې کې hyperlink ډاټ HTML سره فایل ډبل کلیک اوپن شو کنه this first page of اوس زه مې یاره زلاندې ولیکم یو بي ار به څنګه راوړم داسې صحیح ده څنګه ده بي ار اول کې ستاسو نه اول کې نه اخر کې صحیح ده اخر کې کنټرول اس اوس دلته تاسو ورکړئ چې یاره زه دې ته غواړم چې را دي شي یو لینک href is equal to quotation a mean मतलब unsure h मतलब hypertext ref मतलब reference unsure hypertext reference is equal to quotation कम पेज سره لینک ورکول غواړي دلته کم پیج در سره یې مثال پتو موږ سره کم یو design.html سره لینک ورکول غواړم نو بل کې design.html بیا quotation او close اصل نوم درشي چې پای کلیک وکي ورشي نو ماته درشي چې visit design page سلش باور کوي او ا باور کوي کلوز به کوي کنټرول اس حاضر درشي ریفرش بریک راغی کنه دا بیل په دې کلیک کا فرض تخپل دي نو لکه څنګه چې دا ما دا لینک جوړ کو داسې چې کله تاسو دې ته وګورئ دام تاسو جوړوي شي دام جوړوي شي دام جوړوي شي دام جوړوي شي دام جوړوي شي صحیح ده نو زه راځم تاسو ته پریکټیکل په دې باندې اوس کار کوم صحیح ده جوړ کما چې پریکټس هم وشي کمپلیټ کار بدلنه ټیبل تاسو الریډي ما تاسو ویل چې یو ټي ار براوړي دا اول لپاره لکه ټي ار ما دې پر راوړي چې دا ما سره شي شو هیډر سیکشن شو جوړي ورکه بل ما سره شي شو ټي ار سلش ټي ار ټي ډي سلش ټي ډي دا ما سره شي شو نیویګیشن بار شو بیا ورکه اوپن ټیک ټي ار بل رو شو دا ټي ار چې سٹارټ کوم یو رو سٹارټ کوم ټي ډي چې سٹارټ کوم چې سٹارټ کوم کالم سٹارټ نو دا وتا سور کوي دا موږ سره مارکیو د پاره شو مارکیو د پویم چې مارکیو شي فوټر ایریا کنټرول اس اول درا شي بیک لاټ شي دا ریفرش ګورئ
دا د هډر دې ته یو بارډر ورکوم هم دومره وړو کې یو بارډر ورکوم چې تاسو ته پته ولګي بارډر به ورکوم بارډر ایکزیکیوټ کوټیشن 1 صحیح ده دا د هډر سیکشن شو د بینر ځای شو دا سره نیویګیشن بار شو صحیح ده بیا تاسو سره شو مارکیو کې یو خط د رواني هغه طریقه بیا تاسو ته صحیح ده بیا دلته موږ سره مین کنټینټس ایریا ده د نیویګیشن بار نه بعد درته بیا مارکیو مین کنټینټ ایریا ده کوم ځای کې چې تاسو لیکنه بیا فوټر دی لاندې اخر صحیح ده ها اوس تاسو څه کوي اوله خبره دا ده چې دا باید سنټر کې وي نو ور پکې الاین از ایکوال ټو کوټیشن سنټر ته شو دا باید غټ وي ور پکې وایډ از ایکوال ټو کوټیشن څومره وسوا صحیح ده نه باید تسوي کا صحیح ده ها بل شي سیل پیډینګ از ایکوال ټو کوټیشن 0 سیل سپیسینګ صحیح ده د هډر د باید هایټ زیاتی کنه خو بس هایټ ته ضرورت ده ایمیج پکې راوړه چې پته ورګي صحیح ده ام جی سپیسز ار سی ایکوال ټو کوټیشن ایمیج ته ده کنه فولډر کې ګوره دا ټول ایمیج دي صحیح ده زه به دا راوړم د دې ایمیج نوم څه شی دی بینر ډیش بی جی بینر ډیش بی جی ډاټ جے پی جی صحیح ده خبره دلته بیا دا په فوټوشاپ کې لري کې خپل عکس وړلې صحیح ده هغه لیکنه هم لري کې نو شي الله نظر ټریډینګ کمپنی خبره بدل تراشي ور بکای دا خو هډر سیکشن شو کنه خو شو صحیح ده ها دلته باور کوي دی نیویګیشن بار کې اول هوم اباوت سرویس وغیرہ نو ور بکای هوم د لپاره ا ایچ ریف از ایکوال ټو کوټیشن هوم کې د چیرته لاړ شي ام دې هایپرلینک ډاټ ایچ ټی ایم ایل ته لاړ شي هایپرلینک ډاټ ایچ ټی ایم ایل ام دې پیج ته لاړ شي بس دا کم کې چې زه ولاړم کلوز څه شي دراشي هوم سلاش ا دا یو لینک ډیفاین شو ګورو ته راغی کنه ګوري هوم راغی بند کړ په دې کلیک کم دې پیج ته راځي صحیح ده اوس بل لینک چې ډیفاین کوي لک سپیس خو باور کوي کنه ها چې لګلري راشي ورکه بیا ورته اباوت نو اباوت که زه ساده ورکم لینک خو نه دی کنه ګوري هم لینک دی اباوت نه دی نو اباوت به څنګه لینک کوي وای راته سبق آفرین ا ایچ ریف از ایکوال ټو کوټیشن اباوت کې د کم پیج ته لاړ شي اباوت ډاټ ایچ ټی ایم ایل ته لاړ شي اباوت سره ولیکا او سلش ا ورکا نو اوس دلته راشه ریفریش کا نو کلیک سوې درته فایل ناٹ فاوند اور پیج ناٹ فاوند ولی ها شي نشته نو دې سره د انټرنیټ سي نه ولی ما د اباوت پیج ته وځي اباوت پیج باندې چې کله کلیک کوم نو ګوره صحیح ده خالی خی کنه ولی دا زکه خالی خی چې ما ورته وی چې لینک جوړ کا د about.html پیج سره نو چې ته سره about.html پیج نه نو ته به د کوم ځای نه جوړ مطلب پوه شو about.html پیج چې تاسو سره نه په خپل فولډر کې نو دا وسه در وزټ کی دا غوځان نه نشي جوړولای چې الکه جوړ کا بیا وزټ نو امدا پیج نه دی چې دا کم دی جوړ کو دا سیواز کا څه شي کا سیواز کا سنم سره about.html
نو اوس کدی باندې سو کلیک کین نو بیرته ګوره اباوت ډاټ ایچ ټی ایم ال ته ځي هیډر وزا اباوت کې ورکم دا ګوره اباوت کې ورکم چې اباوت پیج کنټرول اس نو اوس ګورئ که په اباوت کلیک کیا نو چیرته ځي اباوت پیج یو ځل بل کنټینټ ورکم بیا به تاسو ته بیا واپس کې پم دی اوس راځم بیرته ښه مارکیو ته راځو مارکیو ډېر ښه شی دی ښه نو دلته تاسو چې مارکیو غواړئ چې مارکیو دې راشي ته چې دا خط دې همداسې رواني په دې لاین باندې دې لاین دې دا خط همداسې رواني نو دې لپاره به ته مارکیو جوړې خپل ټي ډي کې به ولیکې اوپن ټیګ مارکیو سلش مارکیو صحیح ده او دې ترمنځ به ولیکې خپل کمپنی ډسکرپشن چې جنرال پروفیشنل ټریننګ سنټر کنټرول اس ګوري مارکیو مې ورکو بیا مې سلش مارکیو ورکو ګوره دا ختم داسې روان ویب سایټ صحیح ده بالکل د ویب سایټ کې هم داسې وي اوس په دې مارکیو کې یو بل خبره ته وګورئ زه یم چې یاره داسې نشي کېدی چې لږ سلو شي صحیح ده او لږ خط سلو شي ډېر تیز دی که نه څوک یې نشي لولی نو تاسو به ورکړئ چې سکرول amount is equal to quotation 3 مثال په توګه quotation control s سلو شو چې ماوس ورډ نه ودرېږي که نه کېدای شي خبرونه یې ضروري چې ماوس ورډ باید ودرېږي صحیح ده نو دې ته به تاسو ورکړئ چې یو چل به ورسره وکړو mouse over is equal to quotation stop quotation brackets start bracket off and mouse out is equal to quotation start bracket off quotation control s او بیا ریفرش ګورئ صحیح ده روان وي خو چې کله تاسو موس ورنږدې کې بریک بشي صحیح ده خاطر وایي چې یاره بیک ګراوند کلر هم باید بدل کړم صحیح ده بیک ګراوند کلر هم باید بدل کړم بی جي کلر ورکړه بی جي کلر از equal to quotation ګرے صحیح ده او مین کنټین ایریا ده کنه د مین کنټین ایریا ته خو به تا لیکنه پیدا کړي ورډ کې زه لیکم مین کنټین ایریا کې نه دا خط ځای چې کوم دی دلته به ورته لیکنه پریس کړي صحیح ده پوه شئ مطلب باندې ښه د فوټر کې فوټر ته هم باید زه کلر ورکړم که نه فوټر ایریا ده که نه ور به کوئ الاین ګورې هماغه پرونۍ خبره ده ښه از equal to quotation center bg color is equal to quotation gray صحیح ده هماغه خبره ما تاسو د چینجز پکې نه دي راوستي یو دا چینجز او دا چینجز دي نو دا خو درته اوس هسې ومې زه دې ته غواړم لږ مرجن ورکړم لږ لرې باید راشي دا خپل ټکس په پاراګراف کې راوله څه کې راوله پاراګراف کې راوله نو ورکه اوپن ټیګ پی کلوز ټیګ او دلته ورکړئ اوپن ټیګ سلش پی دې ته به ورکړئ ګوره style is equal to quotation margin double dot 3 point colon quotation control s and then refresh
صحیح ده فند سټایل باید دا نه وي هم د دې کالن منځ کې ورکړئ فند ډیش فیملی ډبل ډاټ ایریل خط سټایل اوس ماته نه دی یاد کنه چې زه دې رقم سټایل ورکړم تاسو ته یاد دی ایریل خو صحیح ده دا خو یو څو نومونه دي ورډ ته به راشئ کوم سټایل د دې کې خوښ دی اوس زما خوښ دی پکې دا سټایل د دې سټایل نوم څه دی دا دی دا سټایل نوم به څنګه کوي کاپي به کوي کنټرول سی سره او دلته نه دی د خپل فند ډیش فیملی ډبل ډاټ دې سره کنټرول وی کالن به ورکوي کنټرول اس به ورکوي صحیح ده یاره زه وایم چې دلته باید ټایټل راشي غټ ولیکي چې د کمپنۍ نوم دلته باید راشي د دې خط نه پاس څه به لیکم دې پی نه مخکې د پاراګراف نه مخکې ولیکئ H4 کنه سلش H4 ولیکئ H4 معنی heading 4 introduction صحیح ده تاسو دې ته ورکئ H3 چې غټ راشي H3 خو له هغه دی کنه غټي کنه همداسې چې بره ځي ورپسې غټي دې ته لږ مرجن چې ورکوئ هم دې ته نو ګوره ورکئ سټایل از ایکول ټو کوټیشن مرجن ډبل ډاټ 3 پوینټ کالن کوټیشن کنټرول اس او بیا ریفریش ولې کتو د دې باید کلر چینج خط سټایل باید سوري صحیح ده نو صرف ورکئ کلر ډبل ډاټ ریټ کالن کنټرول اس اینڈ ریفریش بیک گراوند کلر باید بدلی نو وربکئ چې بیک گراوند ډیش color double dot singer څنګه color دی violet صحیح ده دا صحیح ده ها مړه تام د جنکو color انتخاب کړم زبرهشم بل کلر بسای صحیح اوس مالا مثال په تور کلر نه دی یاد زما چیرته فوټوشاپ ته نشته را سره نشته تیر شي بل کلر تاسو ورته انتخاب کړئ مثال په تور پینټم ماغه دی ته مړه مونږ بیا غواړو ها دا اوس خط کلر بیرته وایټ کې ګوره ریډ دی کنه صحیح ده کنه اوس ګوره تاسو دلته باید دا خبره په ذهن کې کېنوئ چې هوم باندې خو چې کلیک کې هوم خو همدا پیج دی دا ټول چینجز خو ما اباوټ کې راوستی دی صحیح خو زه به څه کوم دا د اباوټ سلیکټ آل به کاپي کړم صحیح ده او دا د اباوټ لیکنه چې دا به زه په هایپرلینک کې واچوم اوپن وذ نوټ پیډ کې بس دا اوپن کړم همدا لیکنه به ګوره زه دلته راوړم سلیکټ آل کنټرول وی کنټرول اس دلته راشه صرف ریفریش کا همدا ډیزاین په دې راغی دا اباوټ پیج دا کنه دی له بزور کوم دا اباوټ نه دی دا څه ده دا هوم پیج شو دا هوم شو کنه په اباوټ کلیک کا اباوټ ته ځي هوم کلیک کا هوم ته ځي بالکل زه ما چې را اباوټ ته چې کله ځي اباوټ کې دلته باید بل شی لیکلی اباوټ کې باید بل شی لیکلی اما اباوټ پیج هم ایډیټ کوي کنه ګوره اباوټ پیج دی دغه میدان لراولې اباوټ ډاټ ایچ ټی ام ال کم ده دا ګوره دا د میدان لراولې او انټروډکشن مې لیکلی دی کنه کالا نظر مې لیکلی نو زه به ورکم اباوټ به ورکم چې اباوټ پیج فرق دی ګورئ about us دا د هوم شو او دا د اباوټ شو صحیح ده اوس زما چیرې دلته باید یو بل لینک هم را اضافه شي نو سبا کوي د اباوټ نه وروسته اباوټ د یو بل لینک هم اضافه شي د سرویسز ا href is equal to quotation service
.html سرویس پیج تاسو سره شته نشته کنه همدا پیج به بیا سیواس خو خیر دی صحیح ده ته ورکو سرویسز سلاش ا اضافه شو ګوره خو لک سپیس منس کې نشته خاص سپیس به زور کوم ګوري سپیس په مور کم دا بټول په غټو سپیس به دا سپیس کاپی کړي او دلته به د وک سره ورته پیسټ هوم خدا هوم شو اباوت شو سرویسز باندې کلیک کړئ نو سرویس پیج ته سرویس پیج خو نشته کنه همدا پیج ز سیواس کوم دا اباوت پیج د سنوم سره سرویس .html سره ځکه چې دا لینک مې مخکې نه سرویس .html دی ته ورکړی دی بس صرف د پیج ضرورت چې پیج باندې وشي ټایټل کې بعد چې راشي چې سرویسز سرویسز خپل هوم کې دا غنه راغره سرویسز نه وګوره امدا سرویسز چې تاسو اضافه کوګنه دا کاپی کوي او دا هوم پیج نه دی هوم پیج تاسو هایپر لینک وکړه هایپر لینک دا دلته راوړئ د هایپر لینک کې به دلته پیسټ دلته ګوره او صرف ریفریش هوم کې هم درې واړه راغلي اباوت کې هم درې واړه او سرویس کې هم درې واړه صحیح راغلی اوس دله بیک ګراوند ورکې زه میرا دا ایمیج دی راشي بیک ګراوند ډیش ایمیج ډاټ جی پی جی نو باډي کې به ورکوي کنه نشته बैकग्राउंड इज इक्वल टू कोटेशन मां तاسو نو وایره نن دې یاد کړئ बैकग्राउंड इज इक्वल टू कोटेशन बैकग्राउंड डैश इमेज डॉट जेपीजी और ये कोटेशन ले लगा लेक्चर नंबर में गलती है दिला बस ये मालूम और कमा बीजी इमेज और बच्चों मची बैक ادا خو باید سپین کلر کې راشي نو دې سره څه کار دی دا چی دی دا ټول دا ټیبل دی باډي دا خو باډي کې ټیبل دی کنه دې ټیبل ته بتا سو ور کې پی جی کلر ځکه خو دا ټیبل دی فوټر کې چې اوس لیکنه کومه څه به لیکم چیرته به لیکم Copyright Corporation of Allah Nazar Company that all right reserved color white white ही करना बस تاسو باندې لینک یاد کړئ او مارکیو وایي